د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د قبیلو جوړښت. په تیرو لیکونو کې مې درته وویل کله چې انسانان د مځکې پر مخ ښکاره سول ډیر زیات حیوانانو ته ورته ول. کرار یې د زرهاوو کلونو په دوران کې وده وکړه او یو څه ښه شی ځنې جوړ سو. په لومړیو وختو کې به یې ښایي د نن ورځې د ځینو حیوانانو په شان ښکار کاوه. وروسته ورته ښکاره سوه چې دا به یو هوښیار او د ده د ساتنې یعنې حفاظت لپاره به په ګټه کار وي چې له نورو انسانانو سره په یوه ګله کې وګرځي. که ډیر انسانان سره یو ځای سوي وای نو به ډیر قوي وای او د نورو حیواناتو ښایي د نورو انسانانو په مقابل کې ډیره ښه دفاع کړې وای. حیوانان لا هم د خپل ځان د دفاع لپاره په ګلو یعنی ډلو ګرځي. پسونه، بوزې، هوسیانې، حتی پیلان لا په ډلو ګرځي. د شورموښانو یا لیوانو د ګلو نکلونه به دې خامخا لوستلي وي. دا لیوان په روسیه کې په ژمي کې په ګلو ګرځي او کله چې وږي سي نو پر انسانانو حمله کوي. ډیر لږ پیښیږي چې یو شرموښ دې په یوازې سر پر انسان حمله وکړي، خو یوه ګله یې بیا په ځان کې دومره طاقت ویني چې د انسانانو پر یوې ډلې حمله وکړي او انسانان مجبوره کیږي چې د خپلو ځانو د خلاصون په خاطر ځنې وتښتي. ډیر وختونه د لیوانو او هغو انسانانو ترمنځ چې د واورو په ګاډیو کې سپاره وي د یخي پر مخ یوه مسابقه روانه وي. نو د پخوانیو انسانانو لومړی ګام د پرمختګ پر لور دا و چې یو له بل سره ګډ سول، یعنی یو ځای سول او ډلې جوړې کړې چې هغو ته قبیلې وایي. په ګډه یې په کار کولو شروع وکړه. د دوی ترمنځ هغه څه موجود ول چې موږ یې همکاري بولو. هر څوک مجبور ول چې لومړی د قام او بیا د ځان په غم کې واوسي. که قوم په خطر کې وي نو هر غړی مجبور و چې د هغه لپاره وجنګیږي او دفاع یې وکړي. او که به داسې نفر پیدا سو چې د قام لپاره به یې کار نه کاوه نو پسې اخیستل کېدی. کله چې خلک ګډ یعنی یو ځای کار کوي نو باید یو نظم او ترتیب هم ولري. که هر څوک هر هغه څه وکړي چې زړه یې وغواړي نو بیا په قبیله کې څه نه پاتېږي، ځکه نو یو مشر ته ضرورت پیدا کېږي. د حیواناتو ګلې او رمې لا هم ځان ته یو مشر او مخکښ لري. د انسانانو ډلو هم د مشرۍ لپاره له خپله منځه یو ډیر قوي نفر خوښ کړ او د دې خوښونې دلیل یې دا و چې قبیلو یو له بله سره ډیر جنګونه کول او یوه قوي نفر ته یې ضرورت درلودی. که د قبیلې غړو په خپل منځ کې جنګ کړی وای قبیله به ډیر ژر پر څو برخو ویشل سوي وای. ځکه نو د قبیلې مشر کوشش کاوه چې په قبیله کې خپل منځي جنګونه پیښ نسي. البته چې یوې قبیلې له بلې قبیلې سره جنګ کولی سوی او داسې پیښېدله هم. دا کار یعنی د یوې قبیلې جنګ له بلې سره په خپل ذات کې تر هغه پخواني حالت یو پرمختللی او مترقي حالت و چې هر چا به د هر چا سره جنګ کاوه. لومړنۍ قبیلې به خامخا لویې کورنیانې وي. ټولو غړو به یو له بله سره خپلوي درلوده، خو دې کورنیانو وار په وار وده وکړه څو چې یوه ډیره غټه قبیله ځینې جوړه سوه. داسې معلومیږي چې په پخوا زمانو کې په تیره بیا د قبیلو تر تشکیل مخکې د انسانانو ژوند ډیر سخت و. کور یې نه درلودی، کالي یې ښایي له یو څو پوستو څخه پرته نه درلودل او ټول ژوند به یې په جنګ کې تیریده. د هرې ورځې د خوراک لپاره مجبور ول چې ښکار وکړي او حیوانان مړه کړي یا دانې او میوې ټولې کړي. خامخا به یې دا احساس کاوه چې دښمنان یې ټوله شاوخوا نیولې ده. طبیعت به لا هم دښمني ورسره کوله، ځکه چې ژلۍ او واوره به یې پر اوروله او زلزله به یې کوله. یعنې دغه انسان یو بېوزلی کوچنی مریی و
چې پر مځکه به اوسېدی او ځکه چې په هیڅ شي یې سر نه خلاصېدی نو له هر شي څخه بیریدی. که به ژلی ورېدی ده به فکر کاوه چې په وریځو کې یو څوک شته چې غواړي دی ووهي. دی به بیریدی او غوښتل یې چې هغه څوک خوشحاله کړي چې په وریځو کې دی او ده ته ژلی، واوره او باران رالیږي. په څه ډول به یې خوشحاله کړي؟ دی چندانې هوښیار نه و او ډیر نه پوهېدی. ښایي داسې فکر به یې کاوه چې هغه څوک چې په وریځو کې دی د ده په شان دی او غذایي مواد یې خوښ دي. ځکه به یې نو یا یو څه غوښه واخیسته یا به یې یو حیوان وواژه او په اصطلاح قرباني به یې کړ او یو ځای به یې کښېښاوه چې هغه نفر یې وخوري او فکر یې کاوه چې په دې ډول به باران ودروي. زموږ په نظر دا کار د سادهګانو دی، ځکه چې موږ پوهیږو چې باران، ژلی یا واوره ولې وري. د حیواناتو د وژلو سره هیڅ اړه نه لري. که څه هم دا کار د سادهګانو دی، بیا هم تر نن ورځې پورې دغسې سادهګان پیدا کیږي چې دا ډول کارونه کوي.